د کابل ټکی کام درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. د کابل هوایي ډګر پر سر له امریکا سره د ترکیې موافقه د کابل حکومت بیوسي. وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل نظامی حضور د پای ته رسیدو لپاره مټې رابډ وهلې او تر دا مهاله یې 90 سلنه پوځیان له افغانستان څخه ویستلي، د کابل هوایي ډګر د امنیت پر سر لانجې او بحثونه روان دي. امریکا کله له پاکستان څخه غواړي چې د کابل هوایي ډګر امنیتي چارې په غاړه واخلي او کله بیا ترکیې ته وایي چې دغه چاره ترسره کړي. که څه هم پاکستان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم دغه کار ته غاړه ایښې، خو ترکیې له امریکا سره دغه ډول چارې منلي او په دې اړه رسمي اعلان کړی چې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې په غاړه اخلي. دا چې امریکا له یوې خوا کابل حکومت ته په تیرو 20 کلونو کې نړیوال مشروعیت لټولی او لټوي، له بلې خوا د کابل هوایي ډګر په اړه له ترکیې سره موافقه او یا هم په دې اړه خبرې اترې او نوموړي هیواد ته د هوایي ډګر د واک سپارل په خپله د کابل حکومت مشروعیت ننګوي او څرګندوي چې یاده اداره په دې برخه کې څومره بېوسه ده. امریکا دغه چاره د دې لپاره ترسره کوي چې نړیوالو ته وښیي کابل حکومت د دوی تر هر ډول امر لاندې دی او په هیڅ صورت خپلواک نه دی، نه هم باید څوک ورسره د خپلواکي ادارې په حیث چلند وکړي. که څه هم د کابل حکومت بیوسي لالپای له ټولو اړخونو ته معلومه وه او خلک پوهېدل چې د امریکا له لوري رامنځته شوې اداره ده او د امریکا له تمویل او تجهیز پرته څو ورځې هم دوام نشي کولی، خو دا چې هغه وخت امریکا په خپل زور او یرغل مغروره وه او ټول هیوادونه یې ویرولي وو، نو ځکه یې له ویرې او ډاره چا دا جرأت نشوی کولی چې د یادې ادارې بیوسي په ډاګه کړي او مشروعیت یې وننګوي. د طالبانو بېساري قربانیو له برکته چې امریکا یې له ماتې سره مخ کړه او دا د 90 سلنه پوځیان یې له ګران هیواد څخه ویستلو ته اړ کړل، د کابل ادارې د مشروعیت په اړه یې هم ګنګوسې راولاړې کړې. خو د هوایي ډګر پر سر د امریکا او ترکیې موافقې دغه اداره ټولې نړۍ ته بېوسه وښوده او د حکومت له حیثیته یې د طالبانو په اصطلاح د یوې ادارې حیثیت ته راښکته کړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم امریکا د کابل حکومت مشروعیت ننګولی او یاده اداره یې په قصدي توګه نړیوالو ته د یوې بېوسه ادارې په حیث ورپېژندلې. هغه مهال چې د غني او عبدالله ترمنځ لومړی ځل انتخابات ترسره شول او د کامیابۍ څرک یې ونه لګېد او په ترڅ کې 2 واکداران رامنځته شول، افغانستان د ژبني، سمتي او نورو تعصبونو ښکار شو او نږدې و چې له تجزیې سره مخ شي. خو کله چې دغه ډول حالات د امریکا د خارجه وزیر جان کیري په مستقیم مداخلت پای ته ورسېدل او په ترڅ کې 2 واکمنان رامنځته شول، نو دا د کابل حکومت د بېوسۍ لومړی بیلګه وه. خو دغه حالاتو ته د طالبانو سیاسي او جګړهیز تکتیک د پای ټکی کېښود او هیواد یې د تجزیې له ناخوالو څخه وژغوره. همدارنګه د غني او عبدالله ترمنځ دویم ځل انتخابات هم د همدا ډول حالاتو ښکارندوی وو. دواړو په یوه ورځ کابل ښار کې د لوړې مراسم ترسره کړل چې د افغانستان په تاریخ کې ښایي دا لومړی ځل وي چې د امریکا په مداخلت 2 واکداران رامنځته کیږي او د افغان غیور ملت سرنوشت ورکول کیږي. اوس مهال چې امریکایان ووځي او غواړي چې دا ځل کوم بل مسلمان هیواد د افغانستان په پیچیده مسأله او جګړه کې راښکیل کړي، نو د کابل د هوایي ډګر مسله یې راولاړه کړې او ویلي دي چې باید له سیمهیزو او ګاونډیو هیوادونو څخه کوم هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. له همدې امله ده چې ترکیې د امنیتي چارو د په غاړه اخیستو ټټر ورته وهلی. د ترکیې له لوري د کابل هوایي ډګر د امنیتي چارو په غاړه اخیستل که له یوې خوا د کابل حکومت پر بېوسۍ ستر دلیل دی، نو له بلې خوا دا هم څرګندوي چې دغه اداره هیڅ راز مشروعیت نه لري. که چیرې مشروعیت یې لرلی، نو ترکیې ته د کابل هوایي ډګر د امنیتي چارو د په غاړه اخیستو څه ضرورت و او بیا په ځانګړي ډول دا چې ترکیه په دې اړه نیغ په نیغه له امریکا سره غږیږي. که کابل حکومت مشروعیت لرلی، نو ولې ترکانو له یادې ادارې سره د کابل هوایي ډګر په اړه خبرې اترې نه کولې؟